یو ملګری دا پوښتنه کړې ده که د یو سړی نه د اودس پاول کې بسم الله هېر شي نو په منځ کې بسم الله ویلو سره سنت ادا کیږي که نه؟ محترمو په منځ د اودس کې که چا بسم الله ووي دې سره سنت نه ادا کیږي، خو بسم الله ویل پکار دي ځکه چې دا باقی اودس د برکت نه خالی نشي. دې لپاره فتاوی زکریا دا فتاوی زکریا دا دارالعلوم زکریا اول جلد دے کې ځا صفحه 609 دې کې تی پوښتنه شوې ده د بسم الله متعلق. شپږ کې اگر کوئی شخص وضو کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بول جائے تو درمیان وضو میں بسم اللہ پڑھنے سے سنت ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ چارہ بسم اللہ رشید پرمیز کی بسم اللہ ویلو سر سنت ادا کی کنا؟ جواب دادے جب وضو کی شروع میں بسم اللہ بول گیا کداودس پر شروع کی بسم اللہ رشید اور پرمیز کی ہوئی سنت نہ ادا کی، لیکن وینا پکار دا دید پارا چی باقی اودس کی د سنت و برکت حاصل شي. بیا دا مرقات المفاتیح چې د مشکات شریف شرح ده د دې حواله ورکړی دا وقال ابن الحمام نسب تسمیتا فذكرها فی خلال الوضوء فسمى لا تحصل السنه. یو سړی بسم الله اودس کوي بسم الله ته نه رشي ومنز د بسم الله ومنز د اودس کې بسم الله وای په دې سنت نه ادا کیږي. او که یو سړی ډوډۍ خوري او ابتدا کې ترنه بسم الله رشي او په منځ د ډوډۍ کې بیا بسم الله وایي سنت ادا کیږي. وې د هغې وجه دا ده چې اودس ټول یو عمل دی، نو په سر کې بسم الله ویل پکار دي، د منځ د بسم الله ویلو باندې سنت نه ادا کیږي. او ډوډۍ چې دا خوراک چې دی دا هر نوړی او هر کپله جدا جدا خوراک دی، نو د هغې په منځ کې بسم الله ویلو سره سنت ادا کیږي. دا فتاوی دارالعلوم زکریا اول جلد صفحه 209